د یو جینۍ سره په کویدن شوې ده، هغې ته که طلاق ورکړی شي دا طلاق په کېږي که نه. داسې مه کوه، دا غلط عادت دی. البته دونه دی صرف په کویدن چې چا کړي نکاح یې نه تړلي نو د هغې طلاق نه کېږي. هغه ستا له ښځه نه نو که ښځه نه طلاق داسې شي وشي. نفل لمونځ په جمع سره کېدی شي که نه، زمونږ په نسبت باندې نه کېږي، ښه ناروا دی. ستاسو درس په یوټیوب باندې ډېر په شوق سره اورم، الله دې تاسو خوشحال لري. زه په یو جومات کې امام یم، مقتدیان ټول ټیک دي، خو یو بدماش دی، هغه بدماشي کوي، ټایم ښکته او ټایم بره. یو تنګ ته راغلی یم، نو که زه ټایم لږ مخکې وروسته کړم زه خو نه ګناهګارېږم، او د دې سړي سره څه وکړو، د امامتۍ سره زه څه وکړم. نو مخکې وروسته لمونځ کولو کې څه نقصان نشته، خو چې په ټایم وي، که په ړومبي وخت کې، که په منځ کې، که په آخر کې. نو دغې حکمت ته وجې نه که ته دا لمونځ مخکې وروسته کوې نو څه نقصان نشته. البته دونه خبره ده چې یاره دې ځای کې امامتي سره کول نه دي پکار، چې دا خلک بېعزتي کوي د امام که نه. دلته په شېرګل کې یو هغه امام ته ویلي وایي مونږ له وایي غواګانې م ساتي، غواګانې به راله ساتي. نو بیا ورته ما وویل یاره ما یې دلته یې راوله، دلته به ورسره خبره وکړو، پوه یې لږ. البته دې سړي سره څه کول پکار دي، دلته داسې کار وکړي زموږ جومات ته ورله تشکیل وکړي څې روزې چې دلته راشي او دلته به زه بیا ما خبر که څه به لمونځ لیټ کړم، بیا که هغه څه ووي نو بیا به زه به یې پوه کړم. هانیه نوم دل څنګه دي؟ هانیه او د دې څه معنی ده؟ هانیه نوم دل ټیک دي، هانیه خوشحالۍ ته وایي، هناء مبارکبادۍ خوشحالۍ ته وایي هانیه، درست هېڅ نقصان پکې نشته. سحر لمونځ د څه ټایم پورې کېږي او قضا چې شي نو څه ټایم به یې کوو؟ سحر ټایم لمونځ څه ټایمه پورې کېږي؟ دا ویریبل مسله ده، د اوقات دا مسله داسې چې دا ویریبل وي، مطلب دا دی وخت خو روزانه بدلیږي را بدلیږي، نو ما ته به څه پته لګي چې یاره څه ټایمه پورې کېږي که نه. البته نن سبا چې کوم ټایم دی نو 15 منټه د پاسه پورې، نو 7 بجو پورې تقریبا د پاسه 7 بجو پورې 3 منټه د پاسه 4 منټه د پاسه دغه ټایمه پورې لمونځ کېږي، 2-3 منټه د پاسه پورې. د هغې نه پس بیا چې دا قضا شي یو تقریبا 20 منټه پورې به صبر وکړي، 20 منټه پورې، نو بیا د هغې نه پس چې نور راوخېږي بیا به هغه ټایم کې قضا راوګرځي. ښه دې نه علاوه په نورو ټایمونو کې هم قضا کولی شي. غایبانه جنازه کېدی شي که نه شي کېدی، صحیح تفصیل څه دی؟ په شېرګل کې یو مولي صاحب هغه څه ورځې مخکې غایبانه جنازه هغې کړې وه، دا یو مولي صاحب کړې وه، پته نه لګي د چا یې کړې وه، او داسې نه کول پکار دی، خپل ماحول دا زموږ مذهب نه دی. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب صرف دا دی چې یاره غایبانه جنازه هغه درست، او د هغه دپاره دلیل هغه د نبي علیه صلات وسلام چې نجاشي بادشاه جنازه کړې وه، دا خو د نبي علیه السلام نه 4000 کیلومتره لرې و. نجاشي بادشاه د حبش چې کوم بادشاه و د ایتوپیا، هغه د نبي علیه السلام خصوصیت و، ځکه نبي علیه السلام صاحب کشف و. حضرت جبریل راغی او د خپلې وزر یې داسې کړ نبي علیه السلام او صحابو ته کټ ښکارېدو د نجاشي، نو تا ته څه ښکاري؟ او جنازه به چېرته په انډیا کې به سړی مړ وي او تا دې خوا قبلې ته مخ کړی. زمونږ شرط دا دی جنازې دپاره چې ستا مخې ته به میت پروت وي، د امام مخې ته، نو ستا مخې ته څه پراته دي؟ چپړې دې مخې ته ږدي. دا د نبي علیه صلات وسلام خصوصیت او دغه د امام شافعي رحمت الله علیه دلیل هم دی. خو ائمه ثلاثه چې کوم امام احمد صاحب دی، امام مالک صاحب دی، زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، نو هغه د جنازه غایبانه جنازه د هغې قایل نه دي. ښه داسې نه دي کول پکار په داسې ماحول کې چې ستا یو خپل ماحول دی، شوافي او ماحول بیا کول پکار دی هلته، او چې ستا ماحول نه د دې څیز نه هغه څه څوک هلته نه کوي، خاص فساد جوړېږي دې نه، خلک په شش و پنج کې غورځېږي چې دی داسې چل وکړو، بیا بار داسې قسم تپوسونه راځي او سړی یو شانتي وکړي بیا خلک بل شانتي هغه مونږ ته راورسوي.